السلام علیکم ملګرو. نن به موږ په خپل کلاس کې د پلګین باره کې خبره کوو، کوم ته چې په سکیچ اپ کې ایکسټنشن ویل کېږي. کله چې موږ یو پروجیکټ کې کار کوو او پای کې موږ ایکسټنشن نه یوز کوو، نو زموږ نه ډیر غټ ټایم لګي. لکه زه به دا والم چې ما سره دلته دا یو سټریټ لایټ دی او دا ما سره روډ دی. زه دا پای باندې کاپی پیسټ کوم د هغه دی پر یا څنګه چې موږ په اټوکیډ کې ایره کوله. نو داسې ایره کمانډ موږ سره په سکیچ اپ کې نشته. نو موږ به هغې دپاره څه استعمالوو؟ نو موږ وایو چې موږ داسې یو ټول استعمال کړو چې دا موږ څه کوم کار چې موږ کاپي پیسټ کوو چې موږ له په یو سمارټ طریقې سره په کم ټایم کې وکړي. نو هغې دپاره به تاسو راځئ ایکسټنشن به ډاونلوډ کوئ. ایکسټنشن د دې نه هم ډاونلوډ کېږي که تاسو چېرته دلته لاګین یې نو د دې نه هم کولی شئ. او که د دې ویب سایټ دی همدا ویب سایټ دی کوم چې دلته دی هغې ته ویلی کېږي extension sketchup ډاټ کام. تاسو به صرف ایکسټنشن سکیچ اپ ولیکئ نو تاسو به لینک راشي. تاسو چې دلته دا لینک وګورئ دا لومبې دا نشان هم دی پې. نو دې ته ایکسټنشن ویر هاوس هم وایي. تاسو په دې کلیک کوئ او مخکې به چې کوم پلګین دي تاسو سره دلته اویلیبل دي. نو تاسو به دلته سرچ کوئ چې کوم پلګین تاسو ته ضرورت دی. نو دلته دې کې د ټول نه یو اهم پلګین دی موږ سره چې هغې ته وایي کاپي الانګ کرو ته وایي. نو تاسو به دا سرچ کوئ او تاسو به دلته راشي کاپي الانګ کرو دا یو دی او په دې به کلیک کوئ داسې. اوس به وګوره دلته به درته پرایس لیکلی وي نو فری وي، که دا چېرته په پیسو وي نو هغې ته به یې مخامخ پیسې لیکلي وي. نو دا فری دی، زه به دا ډایرکټ ډاونلوډ کړمه. ګوره دا ډاونلوډ شو. اوس به دا هلته انسټالوئ څنګه؟ د انسټالولو طریقې همدا ده چې دلته به راشئ ایکسټنشن منیجر، دلته به تاسو دا وینئ انسټال ایکسټنشن، په دې به کلیک کوئ او چې کوم دی کې پروت وي صرف دا به راوالئ او اوپن به یې کوئ. خو ما سره الریډي شته دی نو ضرورت نشته دی. چې اوپن شي دا به پخپله انسټال شي. بیا به دا کلوز کوئ داسې. بیا به تاسو کوم ځای ګورئ، تاسو به راځئ د ایکسټنشن ته او په دې کې به تاسو ته لیکلي وي کاپي الانګ کرو. نو دا به موږ څنګه استعمالوو؟ د دې استعمالولو طریقه دا ده چې مثال کې طور پر دا په کرو باندې کار کوي. دا په مثال کې دا لاین باندې کار کوي. داسې تاسو سره لاین وي دا په هغې باندې چلیږي، په هغې کار کوي. نو تاسو دلته راغلی او ته وایې چې یاره ما سره د دا چې کوم آبجیکټ دی دا دې په دې باندې داسې کاپي پیسټ شي. نو دې کې سلیکشن ضرورت نشته دی په سټارټ کې. تاسو به ورته صرف دونه کوئ چې دا به ورته یو آبجیکټ کوئ. نو دا تاسو څنګه به یو آبجیکټ کوئ؟ دا به میک ګروپ کوئ. دا به یا ساتئ، دا به تاسو ویلډ کوئ نه. ویلډ کولو سم دا یو ایجز شي، خو مسله یې کې دا ده دا خو ځان له آبجیکټ دی. خو که تاسو چېرته په یو داسې پروجیکټ کې کار کوئ یا لینډسکیپینګ یا د روډ وي نو په هغې کې دا مسله کوي. هغې کې به درته زه بیا ټایم سره ویم چې هغې کې به څه مسله راځي. خو اوس تاسو صرف دا زده کوئ چې تاسو به دا اول میک ګروپ دا کوئ چې دا یو ګروپ شي او دا هم موږ ته بیل ګروپ پکار دی. دا به هم ګروپ کوئ. دا یا ساته دواړه به بیل ګروپ وي، یو ځای ګروپ به ترې نه جوړوئ. اوس به تاسو راشئ دلته به لیکلي وي کاپي الانګ کرو. چې تاسو کله دلته راشئ د ماوس نه یو بلو کلر کې سکویر جوړ شو. تاسو به دغه نه تاسو دا وایي چې کوم آبجیکټ تاسو کرو کوئ اوله په هغې کلیک کړئ. زه به ورته دا آبجیکټ اول کلیک کومه. صحیح ده چې په دې مې کلیک کو. اوس د ماوس باندې داسې که تاسو وګورئ وړوکی غوندې آرک رالو ریډ کلر کې، نو اوس ته وایي چې لکه آرک سلیکټ کړه. چې ته کله په دې رالې په دې کلیک کو نو ته وګوره دا تاسو ته هماغه شیپ کې جوړ شو. خو تاسو ته لا کمپلیټ شوی نه دی کمانډ. تاسو به یو پیره کلیک وکئ. کلیک به وکئ. اوس وګوره چې څه چل کېږي. تاسو سره هغه کاپي پیسټ شو. خو دلته وګوره دا به موږ کنټرول کې ساتو. زموږ سره داسې دی کې نه یې پکار. نو زه به دا کنټرول زیډ کړمه. یو خو زه یم چې دا د دې د پاسه راشي. نو هغې لپاره به څه کوئ؟ او زه به اول دا لږ کرو کړمه. دې کې به زه لږ کرو راولم داسې. اوس چې دا تاسو د دې د پاسه راولئ نو یا دا راوالئ دلته یې کېږئ. زه به دا راوالم یا به دغه آبجیکټ راوالئ. صحیح ده. نو دا اوس دلته پروت دی. دا به په دې د پاسه کرو کېږي. اوس ګوره تاسو به دلته راشئ. سلیکشن ضروري نه دی. تاسو به راشئ وابلئ کاپي الانګ کرو. اوس اول به ورته دا سلیکټ کئ، بیا به ورته دا سلیکټ کئ. خو وګوره دا تاسو که وګورئ نو دا بیخي نږدې دی. نو دلته تاسو لاندې وګورئ سپیسینګ لکه څونه فاصله وله ورکوئ. دا اوس دلته دې کې څونه فاصله ده 0.25 میټر، مطلب تقریبا 25 سانتي میټر. نو دا ډېر کم ده. دا فاصله دا فاصله ده. دا که تاسو به دلته ډایرکټ ولیکئ چې مثال کې طور پر په 10 میټر کې دې ما سره راشي چې زه په 10 څنګه کلیک کړم نو ته وګوره فاصله څونه ډېره شوله. 10 مې ولیکو انټر مې کړو، کلیک مې نه دی کړی. صحیح ده. کلیک به اوس زه کومه چې اوس زه کله کلیک وکړم نو دا به په دې باندې اپلای شي. وګوره تاسو ته اوسه پورې څه نه ښکاري، صرف د دې نه علاوه نور درته نه ښکاري. نو تاسو په دې کلیک کئ نو وګوره تاسو ته به هغه جوړ شي را به شي درته.
او زه د دې نه به زه یو افسیټ والم. ما دا یو افسیټ واخیستو او دلته به دا زه دې سره میلاو کړم او دا به دې سره میلاو کړم. نو زه ګورم چې دا ماته پیس کریټ کړي یو ځای کې. دلته راته پیس کریټ کو. ځای په ځای به دې کې زه لاینونه والم چې پیس ماته کریټ کړي. ښه دلته را کولاو دی. دلته به را بند کړو، نه به په خپله ټول بند شي. صحیح ده. نو دا وګوره هغه روډ شو. اوس زه به ورته دلته راشم او د دې دا یو طرف اوس ګوره دلته تاسو به دا کار کوئ چې دا یو سایډ به ورته سلیکټ کوئ. زه ورته یو سلیکټ کوم او زه به دا کاپي کړم او پر خپل ځای به پیسټ کړم. پیسټ ان پلیس په والم او بیا په رائټ کلیک وکم او دا به ګروپ کم. او زم چې بل طرف تم دی راشي نو زه به دا ول روټیټ کما یا به چې کو چې میرر به کم. ډیر دغه ته ضرورت نشته. دا گرین کلر بونی د څه به په دې کې میرر کو کنټرول و نو دا برتر راشي. اوس به تاسو لاړ شئ را به شئ دلته کاپی لانګ کرو په دې به کلیک کړئ بیا به په دې کلیک کړئ. فاصله به ورسونه ورکړئ 10 ورکړئ. وختي موږ 20 ورکړو نو هغه زوړ اپلای دی. یو پیره به کلیک وکړئ نو وګوره تاسو سره د دې کې دا دغه شانتي رالل. وګوره دا دوانو طرف ته موږ کاپی پیسټ کړل. نو دې کې تاسو کار کولای شئ. دې باندې موږ مخکې کار کوو چې په دې موږ څه کار کولای شو. نو ان شاء الله موږ سره اوسئ. دا خو مرته صرف یو ډیمو درکوله چې په دې باندې موږ څه کار کولی شو څه کوو. زه چې کله را واپس کار کوم نو زه په دې باندې دا زما ډېر زیات استعمالېږي دا ټول. او دا ټول نه خبره ده چې دا پریم دی. صحیح ده. نو دا یو ایکسټنشن دی. دا ځان سره انسټال کړئ. ضروري انسټال کړئ. بس تاسو په کارېږي. امید د کلاس مو خوښ شوی وي. ورسره لایک کړئ. خپلو ملګرو سره شیر کړئ. بل کلاس پورې مال اجازه راکړئ. الله حافظ.